د ښوونځي کې موږ بند پاتې شو. نازا قومندان خپله پوهېږي. تا ته وایم ودرېږه. دا ګونګۍ ده، خدمتکاره ده. ډېره ښکلې ده ها، غږ یې هم نه پورته کېږي. رانږدې شه جلۍ، مه ډارېږه. ته څومره ښکلې جلۍ یې. دا خو هېڅ هم نه وایي، لکه چې زړه یې کېږي. وژنه دی. وژنه دی. تخی خی دوه کسان دي. ودرېږه جلۍ، ودرېږه چېرته ځې؟ دیدی حالت ښه نه دی. خیر دی پوهېږې چې دې روغتون ته ورسوو. غږ دې مه پورته کوه. تاسې هم غلي شئ. غلي شئ، غل بغل مه کوئ، ارامه اوسئ. غلي شئ. هیله کوم داسې مه کوئ. ماشومانو ته زیان مه رسوئ. خپل ځای کې وکړه، ښوونکی که نه نو وژنم دې. وژنم دې، پوه شوې؟ دلته درې کسان دي قومندان صاحب. دې کار ته وګوره، ډېر سخت کار دی. دروازه بنده ده. که دروازه خلاصه کړو وارخطا کېږي، سمدلاسه ډزې کوي. قومندان صاحب، موږ باید دوی له ماشومانو څخه لرې کړو. دا چې نازا نشته حیرانوونکی نه دی. هغه په دومره اسانۍ ځان په ګیرن ورکوي. ډاله دننه ده، زموږ کسان ختموي. احمقه، لوی کب څنګه په جال کې غورځېږي؟ واړه کبان خوري بیا جال کې غورځېږي. خپل ځای کې دې کېنه، ښوونکی یې که نه نو وژنم دې. ارامه شه. موږ دلته د څه لپاره په تمه کېږو؟ نازا چېرته ده؟ زه څه پوهېږم، ویې ویل زه تاسو ته لاره خوشې کوم. څه خبره ده؟ لکه چې ور لګېدلی. باندې څه خبره ده؟ سمه ده ماشومانو، غلي شئ، غلي شئ. سمه ده. هغه باندې کسان څه کوي ها؟ غلي شئ، غلي شئ. دې خواته راشه. ځکه پاڅېږه. ته یو ماشوم ځان سره واخله. پام کوه. خوشې که، خوشې که. خوشې کړئ. مخکې شه. ساتیرو، څه خبره ده؟ دا اور چېرته لګېدلی؟ د باندې څه خبره ده؟ آرامه اوسئ، موږ تاسې ژغورو. آژین، ټپي شوې ده، حالت خراب دی. شفا دې وي. غل مه کوئ، غلی شئ. زړې روغتون ته ورسوئ. ارام اوسئ، ارام اوسئ هلکانو، دې خواته راشئ، ارام اوسئ، راځئ.
داسې وکړئ هغوی په ټولنې کې پټ کړئ جالله دا سره د فایده زو وکړئ جالله شاهده Amor pozitivdi. مداره متصل بودن باید بلې خواته لاړل څه اخیستلو ته یې پرېنږدئ قرآن صاحب د کاپۍ نه په ښوونځي برید کېږي مخه یې ونیسئ مخه یې ونیسئ موږ په سختۍ سره د خلکو مخه نیولې قمندان صاحب دلته له سخت حالت سره مخ یو موږ د تراګرو کار کې مداخله نشو کولی مرسته کوونکي کسان مې راغوښتي هلکان به زر در ورسېږي د ښوونځي شی هم نیولې د وتلو لاره نشته د سنګریانو ډله د نن نه ده د شرفې راځي دی دلته ماشومان دي دا ځای باندې کړه پرېږده چې ماشومان ووځي دا له موږ سره حساب یې وکړه د ښوونځی بسته او د ماشومانو هدیره وګرځي سرداره به دلته به هېڅوک خپل ماشومان دولتي ښوونځي ته ونه لېږي خدای تاوان قمندانه دا څه د لیونۍ ده موږ پسې نه راځي دا څه کوي قمندان صاحب لیونۍ نه ده هوښیاره ده چې موږ یې په دام کې وغورځولو دومره اسانه نه ده کومه بله خبره شته څه کېدلی شي قمندان صاحب فعال دی ښوونځي کې به ولیکئ ټول ځایونه ولټوئ خواره کئ زر کوئ تاسې دروازه وساتئ زر کوئ بی شرفی ښځې طلا اختیار ته وژلی دی زینب زما خاوند دې ولې وواژه قمندانه زه هر څه تا ته وایم زینب خو اوس بختیار دې ولې وواژه ولې نیت دې زما لاسته راوړلو بعضې اپلاټ یې مه وایه ګوره دا بم د چاودنې په حالت کې دی پور د بېګناه انسانان دي ماشومان دي زه باید دا بم هم د اوس شان کړم زینب ونه خوځېږي قمندانه هر څه چې کوې بې قدر کوه مې وژنه جلیله ته لیونی شوی څه کوې وخت مو لږ پاتې دی بم چاودنې ته نږدې شوی جلیله زر کوه بیړه وکړه زر کوه سمه ده قمندان صاحب لږ پاتې دی بم پیدا شو زر د باندې ووځئ کېدای شي چې نور بمونه هم اوسي زر کوئ بیړه وکئ هله زر کوئ تر دې ځایه پورې وه د دې بلاونه وژغورل شوم خو په باندې راووتل اخیستلو ته یې مه پرېږدئ شاهینه بې شرفانو خو بم پیدا کړ تا اوس پیری دی تاسو ته خپله سزا درکړي بې شرفانو ته یې ووژنئ زر کوئ هغوی ټول له منځه ویسئ
وقت مدار صادق قماندان صاحب بم شایده نکردی زر کوه اوزو شاهین از مون ساتنه وکړ ضربام راکا شرفانو داسې نشي کېدلی داسې نشي کېدلی بیا ونه شو بې شرفه بیا ونه شو دوی بې شرفان چېرته لاړل زر کوه شاهینه دا رزیله پیدا که زما ریا پیدا مې کړه قمندان صاحب څه ته ګورې زمریا هغه راځي له وله که نه د بې شرفه دې کار ته وګوره صبر مه کوئ داسې وکئ زر کوئ آخر کې مې ولیدله ونې مې شوه ویشتلی مخافه کېږه زما ریا د دوی کاروبار خلاص کړه قمندان صاحب وزو جلیله زر کوه ته پاتې شه چې ماشومان لرې ډاکټره څه خبره ده ماشه زه د دې ډلې غلی نه یم ماشه پرېږده چې زه تاسو د ماشومانو ساتونکی جوړ کړی یم خو پرېږده چې زه ډېر په تنګ شوی یم ښاغلی ګونګور خبره مو اوږده وه ډاکټره ته یو پلار یې د ماشومانو په اړه دې فکر وکړه سمه ده قمندان صاحب اصله دې هم پاتې شي شاهین رښتیا وایي ته هم پاتې شه اصله زر کوئ وزو زر کوئ زر کوئ دوی ووژنئ زر کوئ زر کوئ داسې وکئ جلیله ځانونه وساتئ په ډاګ کې نښاني سونکی په ډاګه کې هغه وولئ قمندان صاحب ما ولي شاهین اول خلاص لري آفرین زر کوئ وزو جلیله مرسته وکړئ خدای مو ووهه بیا وژغورل شول هغه رزیله باید پیدا شو مرسته وکړئ نشه تښتېدلی ده قمندان صاحب هغه به لرې نه وي تللی مرسته وکړئ ما وژغورئ مردار شئ ما وژغورئ قمندان صاحب مرسته وکړئ شاهینه دوی ته زر مرا سره وغواړه امره په ځای کېږي قمندان کوه زما ریا کله چې ډزې کوي د ځناورو غوندې اوسي خو کله چې زخمي شي بیا رمباړې وهي مخکې شه شیدو قمندان صاحب ته دعا وکړئ که نه نو زر کوه چې زه زر کوه ګور اصلې ما ستا د ښه والي لپاره بې شرفانو که ما د دې کار حساب در سره ونه کړی ته اوس ډېری دې ما ته سزا راکړي نازا
مه تخته راځه چې د حساب خلاص کوم تخته تښتېدلی نشي راځي لیکزې زر کوه جلیله مخه یې نیسو مخکې شه دا ځل نشي تښتېدلی قمندان صاحب فلې نه پرېږدو چې وتښتي همالته ودرېږه نازه وړاندې مه راځئ وسله دې وغورځوه صبر مه کوه زرکوه وسله دې پورته که زرکوه وسله دې پورته که زرکوه وسله دې وغورځوه مې غورځوه مې غورځوه چې ماته پلمه جوړه شي مې غورځوه داسې نشي کېدلی که ونیول شم د مړه کېدلو نه هم بدترېږم نازه صبر که قمندان صاحب جلیله خوشې که دا ځل باید له مانه ونه تښتې دلته اوبه لګي دي تیږې ډېرې دي ډېر ګوه کوونکی ده قمندان خوشې که جلیله زه ځان غورځوم خوشې که صاحب نه موږ تا ته اړتیا لرو ډېر کسان لا شته چې موږ یې وژغورو جلیله قمندان صاحب بې شرفه قمندانه زه به له تا سره ګورم زما غچ اخیستل به ډېر سخت وي داسې مه کوئ ارامه اوسئ ارامه اوسئ دولت ورته خپله سزا ورکوي ارامه اوسئ اسیر شوي کسان وژغورل شول دوه ښوونکي ټپیان شوي دي حالت یې دومره جدي نه دی سمه ده سنګوره ډاکټران ټپیانو ته په تمه دي لویه بریا مو لاسته راوړه تا او ستا کسان نه ډېره مننه کوم ژوندی اوسه قمندان صاحب کله چې راغله تا او جلیل سره له نږدې نه ګورم امن پر ځای کېږي قمندان صاحب زینب دلته نشته قرارګاه ته به تللې وي جلیله قمندان صاحب تاسې زموږ ماشومان د مرګ وژغورل خدای دې له تاسو نه راضي شي خدای دې زموږ دولت او ملت نه خواره وي خدای دې له تاسو نه راضي شي قمندان صاحب خدای دې زموږ دولت او ملت نه خواره وي خدای دې له موږ ټولو نه راضي شي تاسې ټول ما ته غاږ شئ ګورئ پام کوئ چې د دې خاینانو د لوبې قرباني نه شئ د دوی نیت دا دی چې ستاسې ماشومان ناپوهه پاتې شي پام کوئ چې ونه درشئ ښوونځي ته د خپلو ماشومانو لېږدولو ته دوام ورکوئ پوه شوئ وګوره قمندانه دوی هره ورځ په یو ښوونځي برید کوي هغوی په ښوونځي برید نه کوي ستاسې په راتلونکي برید کوي موږ لپاره ستاسې راتلونکی ډېر ارزښت لري که د مرګ واک هم وي موږ خپلې ښوونې او روزنې ته دوام ورکوو پوه شوئ زینب 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 ودرېږه صبر وکړه زه هر څه تا ته وایم ته یو زړور اتلی باندې چې دانې سړی یې په خپلو سترګو مې ولیدل تا غوندې یو خیرخواه انسان له هغه بېچاره بختیار نه څه غوښتل هغه دې ولې ووژه قمندانه یا د دوی لپاره چې ما ته مې سترګې پټې کړې وې ستا ذهن چا له بیا پلټونه ډک کړی ما ته نه مخکې لیدلې وې او نه مې پېژندلې بختیار مې قصدن نه دی وژلی هغه په رښتیا یوه پېښه وه موږ په نښته کې وو یو به ترهګر زما له شانه غږ وکړ په هغه له ډزه کولو نه ما کومه بله چاره نه درلوده هماسې مې نه پوهېدم چې هغه د مرمۍ مخ ته بختیار غورځوي جلیل رښتیا وایي زینب خو دی په رښتیا چې همداسې ده
یعنی ډلګر مشر یو ډېر ښه سړی دی زینب خورې د دوی لپاره چې ته دیت پوره کړې ما سره د نکاح وتړله جلیل وغوښتل چې تا وژغوري زینب هم د کلیوالو نه هم د بختیار له ورور نه هم د بختیار له پلار نه قمندانه په مزرعه کې تر هغه په شپون برید کړی ځانونه ورسوئ جلیله زو ډاکټره تاسو هم قرارګاه ته لاړ شئ اسامه ده ښاغلی سنګوره ډاکټره اسامه ده ملګري ته اندېښنه مه کوه زه زینب خور قرارګاه ته رسوم زر کوه جلیله زر کوه بخیر لاړ شئ اخورې مخکې شه زویا علي له تا نه څه غوښتل زویا زمریا بې وجدانو ظالمانو وای زویا شفا دې وي څه خبره ده کښېنه علي تباه شوم قمندانه موږ ته ووایه ګیدړانو ولې په تا برید وکړ له تا نه څه غوښتل علي له زوی زویا سره مې له علي زوی سره مې میږي سره ولې قمندانه زویا کاراباش څه خبره ده هغه لکه چې کوم څه ولیدل زه داسې نه چې دلته خاینان وي کاراباش زر کوئ کاراباش له دې حیوان نه مو څه غوښتل غلی شه دې شرمانو غلی شه پلاره زر کوئ بوځئ زما لږې خوشي کوي علي پلاره ورپکې وئ غلی شه خوشي کوي خوشي کوئ شه پلار دې مه وایئ زما زوی یې وتښتوه علي یې وتښتوه خیر دې قمندانه زما علي زوی وژغوره خیر دې سمه ده ارامه اوسئ اندېښنه مه کوئ زویا زوی دې څو کلن دی 11 کلن دی قمندانه زویا علي ای زویا خیم زویا عمر لا کم دی په دې هلک به هغوی څه کوي قمندان صاحب نور د پخوا غوندې هغوی نشي کولی غره ته قسم وځي د سیمې خلک پوهېږي چې اولادونه یې مړه کېږي نو ځکه خپل اولادونه غره ته نه لېږي علي خو علي زویا تر اوسه لا 11 کلن دی ای زوی جانا کومه خبره شته مخکې شه وخت مه ضایع کوه خوشي مې کوئ زه غواړم چې کور ته لاړ شم غلی شه بس که خوشي که نور نو ستا کور همدا غرونه دي داسې مخکې شه هغوی بې شرفانه بیا زما مخه ونیوله قمندانه کېدای شي هغه ښوونځی ژغورل شوی وي خو د دولت د ښوونې او روزنې په سیستم برید دوام لري زه او زما ډله ښوونځیو ته د ماشومانو د منع کولو کار دوام ورکوو او د سیمې هغه خلک چې سرزوري کوي هغوی ته هم سزا ورکوو یو هلک مې راوسته قمندانه راځه نازه تاسې له ما نه څه غواړئ پرېږدئ چې کور ته لاړ شم دا ډېر ژاړي لږې آرام کوئ د دې هلک غوندې یو بل هم باید پیدا کړي په دې ماشومانو څه کوي قمندان صاحب زموږ نوی عملیات بله بڼه غوره کوي دا ماشومان باید د لیونیانو حالت ته راشي د لیونیانو حالت ته راشي هو د لیونیانو حالت ته د ښار هر ځای کې به دا لیونیان ماشومان ځانمرګي بریدونه کوي سمه ده د اوس لپاره موخه معلومه ده دا چې د یو ماشوم څوک وي زه په دې ښه پوهېږم